نازیه اقبال او ګلپاڼې بیا جنګ کړی. جنګ یې په څه باندې کړی؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ، او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پښتو ژبې دوه وتلي سندرغاړي نازیه اقبال او ګلپاڼه همیشه یو بل سره په مقابله کې وي، خو دا ځل د دوی په منځ کې سخت جنگ راغلی دی. نازیه اقبال په خپل یوټیوب چینل کې په لایو کې دا وویل چې زه نه اوسنۍ چې کومې نوي فنکارې دي نو دوی د پیسو دپاره پنجابیانو سره هم ګډېږي. هغې دا وویل که ما داسې کار کولی نو ما سره به نن سبا مینوال هم ډېر زیات او پیسې به هم را سره ډېرې زیاتې وي، خو زه هغه کار کوم کوم چې پښتو کې صحیح وي. مطلب کومه لاره چې ما ته پښتو ښودلې ده. کله چې ګلپاڼې دغه ویډیو وکته نو هغې هم په فیسبوک باندې یو پوسټ وکړو چې نن سبا خلک ډېر زیات سوځي نو ځان ته د برنال غم وکوي، او هغې یو چینل سره په انټرویو کې دا هم ویلو که هر څه وي زه خپل خاوند نیم طلاق کړي او بیا ورسره په حرام باندې تعلق نه ساتم، مطلب حرام ټایم ورسره نه تیروم. لږ وخت مخکې د دوی دواړو داسې جنګ راغلی او په لایو ویډیو کال باندې، خو بیا ولا شکیله ناز روغه وکړه. تاسو د نازیه اقبال او د ګلپاڼې جنگ باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.